بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. توابع مونږه شروع کړیو. اول قسم ویلی او صفت په تیر درس کې. نن دویم صفت بوایو، یعنی دویم قسم بوایو دغه توابعو چې تاکید دی. वो ताबे है जो मतबू की निस्बत को या शामिल होने को खूब साबित कर दे कि सुनने वाले को कोई शक बाकी ना रहे, जैसे जा ज़ैदुन ज़ैदुन. وی تاکید هغه تابع دی چې د مطبوع نسبت یا شامل ہونے کو یا هغه ته شامل وي، د هغه ښه ثابت کی چې اوریدونکي ته څه شک پاتې نشي په هغه کې، لکه جاء زیدون زیدون، لکه جاء زیدون زیدون راغلی او څوک زید زید، دا دو ځلې ویلي، دا دویم ځل چې دی دا تاکید دی. اسم دوسرے زید نے جو تاکید کی ہے، وی په دې کې چې دا اول خدا یو زید دی، دا بل زید چې دی چې د کم تاکید کړی دی پہلے زید کی نسبت کو جو جاء کی طرف ہو رہی ہے، وی پہلا زید طرف ته چې کم نسبت د جاء طرف ته کېدو نو خوب ثابت کړ دی چې هغه ښه ثابت کړی چې څه شی دی هغه راتلل د زید دی. او په دویم زید سره هغه تاکید وکړه چې زید راغلی دی، که یو کس داسې ویلی جاء زیدون زید راغلی دی، نو دې کې احتمال دا و چې نه یې راغلی. او په دویم زید سره چې بیا یې زید ویلو نو په دې خبره باندې دې تاکید وکړو چې او راغلی دی، دا صحیح خبره ده، ما هم لیدلی دی خو راغلی دی، نو تاکید یې وکړو. خوب ثابت کر دے وخی ثابت کر کہ زید کے آنے میں کچھ شک نہیں رہا، چې زید پر راتلو کې هیڅ شک نه دی پاتې، لکه جاء زیدون زیدون زید راغلی دی راغلی دی. نو دویم زید چې دی دا تاکید وکړه د اول زید د راتګ تاکید وکړه، یعنی چې کم نسبت کیږي د هغه دلته چې وہ ته جو مطبوع کی نسبت کو، چې د مطبوع نسبت یا شامل ہونے کو خوب ثابت کرتے، وی خی ثابت کی چې څه شی نسبت د څه شی او د راتګو، نو دویم زید چې دی هغه صحیح ثابت کو چې راتګ رښتیاو شوي دي. او دویم اور جیسے جاء القوم کلهم، اسم کلهم جو تاکید ہے، اوس وګوره جاء القوم راغلی قوم، لکه قوم راغلی کنه، وی پدی کی کلهم جو تاکید ہے اس نے قوم کو شامل ہونے کو خوب ثابت کر دیا. اوس وګورئ چې کلهم دا ویلی دا تاکید راولون دی خی ثابت کر کہ سارے قوم آ گئی ہے، چې ټول قوم راغلی ایک بھی باقی نہ رہا، یوم نه دی باقی پاتی. اوس جاء القوم اوس داسې کیدلی شو چې چا ویلی چې قوم ټول راغلی دی، اوس پدی کې اوس دا احتمال و چې اسې نه چې یو څو کسان راغلی وي او نور نوی راغلی، یعنی قوم خو راغلی دی، کیدی شي احتمال پکې شته چې یو لس پکې نه راغلی، یا فلان کې دا پکې نه راغلی، یو لس کسا دا قوم راغلی خو دی پکې نه دی راغلی. نو کلهم سره چې وی دا تاکید شو دی خبرې ته، یعنی دای ښه ثابت که چې ټول قوم راغلی دی، یو قسم باقی نه دی پاتې، نو دا تاکید شو د دویم قسم د توابعونه. اوس دلته مخکې فرمایي تاکید کی دو قسمه ہے، وی تاکید چې دی په دو قسمه باندې دی، اول نمبر لفظی، دویم نمبر معنوی. نو تاکید په دو قسمه شو. اول تاکید لفظی وہ ہے جس میں لفظ مکرر لایا جائے، جیسے جاء زیدون زیدون. وی تاکید لفظی هغه دی چې په هغه کې لفظ مکرر راوړی شي، لکه زیدون زیدون. اوس وګورئ جاء زیدون زیدون، وګوره یو خو زیدون دی کنه، لکه جاء راغلی زید. دویم چې زید چې دی دا تاکید د پاره، نو دا چې په لفظ کې راشي نو تاکید لفظی وہ ہے جس میں لفظ مکرر لیا جائے. اوس وګوره زیدون یو ځلم راغلی، بیا زید راغلی تاکید د پاره، دا تاکید لفظی شو. او دویم تاکید معنوی 8 لفظوں سے ہوتی ہے. و تاکید معنوی چې دی چې کله د تاکید کیږي د یو لفظ، نو هغه په اتو الفاظو سره کیږي، په دو کې به یو لفظ خامخه ضرور شامل حال وي، چې په دې کې اته الفاظو کې اول نفسون دی، عینون دی، کلا او کلتا، کلون، اجمع، اکتا او ابصع. اوس د دې اول معناګانې پیژنو چې د معناګانې څه شی دي. اوس وګورئ
نفسن او د عینن. نفسن او د عینن معنا چې دا هغه بذات خود دی. کلا او کلتا چې دی دا دواړه معنا ورکي، یعنی دواړه. او کلن اجمعو اکتو او ابصعو دا چې دی دا معنا ورکي د تمام، تمام معنا ورکي. نو دلته اوس فرمایي نفس عین، یہ دو لفظ وی دا نفس عین چې دی وی دواړه الفاظ چې دی یہ دو لفظ واحد تسنیہ جمع تینوں کی تاکید کے لیے آتے ہیں. وی دا چې دی نفس عین دا چې کله واحد وی تسنیہ وی جمع درې وانو د تاکید د پاره دا راځي، بشرطی ان کے صیغوں اور ضمیروں کو بدل دیا جائے گا. وی په شرط د چې د دې صیغو هغه به بدلولی شي، صیغو اور ضمیرو چې صیغې بدلی شي نو هلته به وی ضمیرونه به هم بدلولی شي. لکه تاسو وګورئ اول مثال جاء زید نفسه، جاء زید نفسه. اوس زیدون چې دی د تاکید چې دی هغه نفسه کړی دی. څه شی کړی دی؟ نفسه، یعنی زید راغلی خو بذات خود راغلی. جاء زید نفسه، نو زید چې دی دا څه شی دا واحد، نو نفسه هم واحد رالو، هو ضمیر بیا دې ته راجع کیږي. همدا کرنګي جاء زیدانی، اوس وګورئ زیدانی راله کنه، زیدانی تسنیه رالو، نو انفسهما نو دې دپاره دا تسنیه راوړلی شو. ځکه چې هلته څه شی مونږ وویل بشرط ان کې صیغو اور ضمیروں کو بدل دیا جائے گا. نو صیغې چې اوس وګوره زیدان تسنیه رالو نو انفسهما شو، نفسه هما رانه ده ځکه چې تسنیه ده. همدا کرنګې جاء الزیدون، اوس دلته جمع راله نو دلته بیا انفسهم راله، یعنی ځکه چې جمع ده کنه. مونږ دا ویلی چې نفسون عینون دا دوه الفاظ چې دي، دا دواړه لفظونه چې دي دا واحد تسنیه جمع درې واړو د تاکید د پاره راځي. خو شرط دا دی چې ان کې صیغو اور ضمیروں کو بدل دیا جائے گا. وی شرط دا دی چې د دې صیغو ضمیرونه به بدلولی شي. لکه تاسو وګورئ انفسهما، نو دلته هما ضمیر راله چې زیدان تسنیه دی. اول کې وګوره زیدون نفسه واحد ضمیر راغلی، نو جاء الزیدون دلته جمع دی، نو انفسهم ورته جمع راغله. عینون کی مثال بھی اسی طرح سمجھ لو. وی عینون مثال هم داسې تاسو وګڼئ چې د دم داسې راځي، لکه جاء زید عینه، اوس وګورئ واحد د پار راځي. نو همدا کرنګي تسنیه جاء الزیدان اعینهما، جاء الزیدون اعینهم، نو داسې ټول وی د مثال عینون هم دا وی داسې راځي. او بل چې دی بل الفاظ پدې کې مونږ ته دا بیان که کلا او کلتا. مونږ وی چې کلا او کلتا معنا راځي لکه دواړه، دا هم ته تاکید د پاره استعمالیږي، خو تاکید معنوي د پاره اته قسمونو کې اته الفاظو کې دا هم دو الفاظ دي. کلا چې دی وی دا تسنیه مذکر د پاره راځي، کلا چې دی دا تسنیه مذکر د پاره راځي، او کلتا چې دی تسنیه مؤنث کی تاکید کے لیے آتی ہے، یعنی دواړه خو راځي خو دواړه د تاکید د پاره راځي چې دا تسنیه مذکر دی او دا تسنیه مؤنث د پاره راځي. لکه جاء الرجلان کلاهما، دا اوس وګورئ رجلان چې دی دا مذکر دی، مذکر دی، نو کلاهما دا مذکر راوړی شو، خدا تسنیه ونو کلاهما دام تسنیه راوستو. کلا مونږ ویلی چې تسنیه مذکر د پاره راځي، او کلتا چې دی ته تسنیه مؤنث د پاره راځي. لکه جاءت المرأتان کلتاهما، کلتاهما، یا دلته جاء الرجلان دو سړي راغله، دو سړي راغله دواړه، یعنی دواړه رالو نو دا تاکید د پاره راله. او جاءت المرأتان راغلل دو زنانه کلتاهما دواړه، نو دا تاکید د پاره راځي. کلا او کلتا چې دا دواړه تاکید د پاره راځي، خو فرق دومره دی چې دا تسنیه مذکر د پاره راځي او کلتا تسنیه مؤنث د پاره راځي. ورپسې چې دی ورپسې کلن اجمعو، کلن اجمعو دی
چې یہ دونوں واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں. وکل اجمعو چې دی دا وی دواړه چې دی دا واحد او جمع تاکید د پاره راځي. لکه مثال ورکي قرأت الكتاب، قرأت الكتاب ولستلو کتاب. اوس چې دلته دا خبره کړې و چې کتاب ولستلو کنه، نو دلته به دا خبره و چې اوس به ټول لستلی و کنه، نو کله ویلو نو په دې باندې دا تاکید شو، یعنی مطلب چې ټول کتاب ولستلو. نو دا د واحد مثال شو. او بیا جاء القوم راغلی قوم راغلی. اوس دلته به احتمال وی چې ټول به راغلی وي او کنه څوک به پکې پاتې، نو کلهم سره د دې تاکید وکړه. پس سره کلهم یعنی د قوم ټول خلق راغلی. ورپسې اشتریت الفرس اجمعه، دلته تاسو وګورئ چې ما واغسته اس اجمعه ټول می واغسته، فرس ټول می واغست، نو په اجمعو سره تاکید شو. نو کلن اجمعو چې دی دا دواړه واحد او جمع د تاکید د پر راځي. بل جاء الناس راغله خلق راغه، او بیا ورپسې وی چې اجمعو ټول راغله، ټول خلق راغله. نو په ټولو سره چې دی دا تاکید شو. نو کلن اجمعو دا دواړه چې دی واحد او جمع تاکید د پر راځي، لکه څرنګه چې تاسو په مثالونو کې وکتل. ورپسې اقطعو ابتعو ابصعو تابع ہوتے ہیں. وی دا تابع وی اجمعو کې، وی دا چې دی اقطعو ابتعو ابصعو دا تابع وی د اجمعو، یعنی بغیر اجمعو کې نہیں آتے. و دا دریوانه چې دی بغیر د اجمعون ناراضی اور نہ اجمعو پر مقدم آتے ہیں. و نه په اجمعو باندې دا مقدم راضی، یعنی مخکې تنم ناراضی. و اقطعو ابتعو ابصعو دا تابع وی د اجمعو، بغیر د اجمعون دا ناراضی او نتنه مخکې راضی. لکه مثال جاء القوم راغل قوم كلهم ټول، اجمعون اجمعون اقطعون ابتعون ابصعون، یعنی د دې ټولو معنا هم هغه ده، خو صرف څه د پر راځي دا تاکید د پر راځي. خو مونږ دا ویل چې اقطعو ابتعو ابصعو دا تابع وي د اجمعو، یعنی بغیر د اجمعون ناراضي او نه دینه مقدم راضي. لکه جاء القوم كلهم اجمعون اقطعون ابتعون ابصعون. اوس ترکیب دلته بیانوي. جاء فعل، القوم مؤکد، كل مضاف، هم مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا تاکید شو چې اجمع تاکید شو. اجمعون دویم تاکید مؤکد سره د تاکید نه دا فاعل شو، نو فعل سره د خپل فاعل نه جمله فعلیه خبریه شو. اوس دلته فرمایي چې ترکیب بیان کړي، وی تاسو ترکیب وکي. اول مثال ورکړي سجد الملائکه كلهم اجمعون. سجد فعل، الملائکه مؤکد، كلهم مضاف، مضاف الیه تاکید اول، اجمعون تاکید ثانی شو. او ورپسې رأیت الامیر نفسه، رأیت فعل فاعل، الامیر مؤکد، نفسه مضاف، مضاف الیه نه دا تاکید شو. مؤکد سره د تاکید نه دا مفعول به شو، فعل سره د خپل فاعل نه سره د خپل مفعول به نه، نو دا جمله فعلیه خبریه جوړي.